دوه خويندې په 12 فیټه ډوب او د برنه بند شوي سویمنګ پول کې لاندې ګیرې شي. سویمنګ پول د برنه د یو مضبوط فایبر کلاس په دروند کور سره بند شوي وي. د دوی موبایلز هم بند وي. نږدې څوک انسان هم نه و او د راتلونکي 3 ورځو پورې دا پول د کولاوېدو وړ نه و چې کله ټولې لارې بندې شي او هر منټ سره د بدن ګرمي په کمېدو شي، نو بیا د ژوندي پاتې کېدو لپاره انسان ته څه کول پکار دي. وګورئ پوره کیسه نن په دې ویډیو کې. د کهانې په شروعات کې مونږه یو بری نومې جینۍ وینو. هغه په چوټۍ باندې یو پبلک سویمنګ پول ته راشي. اول خپل بلډ شوګر چیک کی، ګوتمه وباسي او بیا لاندې ټوپ کی. بل طرف د پول منیجر یو نوټس لګولی وي، په هغې کې لیکلي وي چې دا پول به د چوټیانو پورې بند وي. څه وخت پس د بری خور جونه هم راشي او د هغې سره لمبو شروع کی. پول تقریبا خالی و. سټاف کور ته د تلو والا و او دواړه خویندې صرف د لږ ارام او ټیم پاسي لپاره دلته راغلې وي. دوی ته بالکل اندازه نه وه چې یوه غلطه فیصله به دوی په 12 فیټه ډوبو اوبو کې ګیرې کړي. بری او جونه په آرام سره لمبېدې. په دې وخت د پول منیجر دوی ته د بهر راتلو ووایي او بیا دوی ته دا هم ووایي چې دا پول به د راتلونکي 3 ورځو پورې بند وي، ځکه چې اوس یو اوږده چوټي شروع کېدو والا ده. څنګه چې دوی بهر راوځي نو بری ته پته ولګي چې د هغې ډایمنډ رینګ ورک شوی دی. هغه ګبراو شي او په خپل بیګ کې ګوتمه کتل شروع کړي. منیجر کور ته د تلو والا و، ځکه هغه دوی ته د جلدبازي ووایي، خو بری هغه ته ووایي چې لږ صبر وکړه، زما ګوتمه روکه شوې ده. په دې دوران جونه هغه ګوتمه لاندې په سویمنګ پول کې وویني. بری بغیر د څه سوچه 12 فیټه لاندې اوبو ته ورټوپ کړي، ځکه چې د هغې دا سوچ و چې زه به د 2 منټو پورې ګوتمه راوباسم. د هغې خور هم ورپسې لاندې ټوپ کړي، خو دوی ته دا معلومه نه وه چې دا فیصله به د دوی د زندګۍ د ټول نه غټه خطره جوړه شي. دواړه خویندې لاندې وویني چې ګوتمه په یو سیخ کې ګیره شوې ده. بری ډېر زور وکړي خو ګوتمه راخلاصه نه کړي. جونه هغې ته ووایي چې اوس یې پرېږده، موږ به سټاف ته ووایو نو هغه به یې بیا را بهر کړي. خو بری انکار وکړي، ځکه چې دا ګوتمه ډیره قیمتي وه او د هیرې نه جوړه شوې وه. جونه ته ووایي چې که اوس یې موږ ونه باسو نو د همیش لپاره به هم دلته پاتې شي. دواړو به غټه ساه اخیسته او لاندې به بیا تلې، خو دوی ته په هر کوشش صرف ناکامي راتله. په دې دوران بره د پول منیجر هر طرف ته کتلې وکړي، خو څوک په نظر ورنشي، ځکه چې دواړه خویندې لاندې په ګوتمه پورې نښتې وې. هغه دا وګڼي چې جینکې تللی دي او بیا پول د فایبر کلاس په یو دروند کور سره بند کړي. لاندې دواړو خویندو ته اوسه پورې د دې احساس ونه شي. ناڅاپه د جونه ویښته په یو جالۍ کې ونښلي. هغې د بره تلو کوشش کوو، خو ویښته یې ډېر سخت نښتي وو. بری چې پاس وګوري نو وویني چې د پول کور بند شوی دی. هغه په پوره زور سره د جونه ویښته راوکاږي. څه ویښته هم هلته پاتې شي او بیا دواړه بره لامبو شروع کړي. څنګه چې دواړه بره ورسي نو وویني چې د پول کور په مکمله توګه بند شوی دی. منیجر چوټۍ اخیستې ده او کور ته تللی دی. دواړه په لاسونو سره کور ته دیکه ورکوي او د اوچتېدو کوشش یې کوي، خو هغه لږ هم نه خوځېدو. دواړو ته احساس وشي چې اوس دوی په مکمله توګه دننه قید شوي دي. جونه په زوره سره چیغې ووهي او بیا کور وټکوي. بری هم همدغه شان وکړي، خو د دوی اواز بره نه رسېدو او صرف د پول دننه به راتاوېدو. بره د خطو ډېر ټوپونه ووهي او د شیشې ماتولو کوشش وکړي، خو کور ډېر سخت و. بیا یې خوا دېخوا د پول دیوالونه وګوري، خو په هغې کې هم د وتو څه لاره معلومه نه شي. بیا دوی ته یو ورکوټې سورې په نظر راشي، خو هغه دومره ورکوټې و چې په هغې کې بالاس هم ډېر په مشکل سره ننوتو. جون هغه سورې د یو فوم بورډ سره د کولاوېدو کوشش وکړي، خو دا طریقه هم په کار رانشي او هیڅ لاره جوړه نشي. اوس دواړو خویندو ته پته ولګي چې دوی واقعي ګیرې شوي دي. بری ووایي چې په ارامه اوسه، څوک نه څوک خو به ضرور راشي او موږ به ووینو. خو جونه ته په یاد راشي چې نن د جمعې ماښام دی او پول به د پیر ورځې پورې نه کولاویږي، یعنی کم از کم 3 ورځو پورې به دوی دلته بندي وي. بری چې دا واوري نو ساه یې په تیزېدو شي. دواړه خویندې یو ځل بیا کور ته ډېرې دیکې ورکړي، خو دوی به چې زور کولو نو خپې به یې لاندې په اوبو کې ښویېدې او سپورټ به نه میلاوېدو. اوبه د مخکې نه نورې هم یخې شي او یخني زیاته شي، خو دواړو به مسلسل د بدن ګرمېدو لپاره حرکت کولو او کور ته به یې دیکې ورکولې، خو د دوی طاقت په ختمېدو شي. بری ووایي چې موږ به په نمبر آرام کوو، د یخني اثر زیات شي او د بری غاښونه په خوځېدو شي. هغه ووایي چې زه ټیک یم، خو حالت یې ډېر خراب شوي وي. جونه هغې ته ووایي چې مسلسل خبرې کوه نو بدن به دې په هوش کې وي او د دماغو انزایټي به دې نه جوړېږي. هغه د ماشومتوب خبرې را یادې کړي، د پخواني جګړو کیسې شروع کړي، صرف د دې دپاره چې دماغ مصروفه وي. څو
څو منټه پس دوی یو ځل بیا کور ته طریقه ورکړي په دې سوچ چې کیدای شي صغیبانه مدد وشي، خو په هر ځل نتیجه هماغه وه. وخت تېرېدو، لاسونو نه یې زور روان و او ګوتې به یې هم صحیح نشوې خوځولې. دوی دیوال ونیسي چې لاندې نه ډوبېږو، خو د دوی دا طریقه به هم ډېر وخته پورې کار ونه کړي ځکه چې لاسونه کمزوري شوي وو. جونه پوه شي چې که دوی همدغه شان دلته انتظار کوي نو ډېر ژر به مرګ راشي. په دې دوران ناڅاپه د بري موبایل یو ساعت لپاره آن شي. د ټالۍ اواز راشي. په دې سنسانه پول کې د دوی لپاره دا اواز د یو معجزې نه کم نه و. د بری بوای فرینډ هغې ته کال کولو. بری وایي چې که زه کال اوچت نه کړم نو د هغه به څه شک راشي او کیدای شي چې زموږ د لټون دپاره راشي. خو د دې نه پس بوای فرینډ هغې ته یو وایس میسیج راسینډ کړي. ووایي چې زه بهر روان یم او څه وخت پس به کور ته درځم. دا اورېدو سره د دوی امید ختم شي. بری د یخنۍ نه په رپېدو شي او حالت یې ډېر خراب شي. جونه هغه ځان سره نږدې ونیسي چې بدن یې ګرم شي. په دې دوران د بری اواز په کمېدو شي او هغه ووایي چې په ما باندې چکرې راځي. اصل کې بری د ډایبیټس بیماره وه او د هغې انسولین په بیګ کې بهر پراته و. که د هغې شوګر لیول کم شو نو هغه بېهوشه کېدې هم شوه او کومې ته هم تللی شوه. جونه هغې ته ووایي چې ته مسلسل خبرې کوه او خاموشه کېږه مه، ځکه چې که ته خاموشه شوې نو حالت دې نور هم خرابېدی شي. څه وخت پس دوی ته د بره نه د قدمونو اواز راشي. دواړه خویندې په یو ځای هغه ته د مدد لپاره چیغې شروع کړي. بره یو ښځه راغلې وي. اول هغه حیرانه شي چې کیدای شي دوی ټوکې کوي، خو بیا دې ته پته ولګي چې دا په رښتیا وګیرې شوي دي. دوی ته ووایي چې زه به ستاسو مدد کوم او د دغه ځای نه به تاسو وباسم. خو یو لمحه پس هغه د دوی د بیګ نه پیسې او د بینک کارډ وباسي او بیا کنټرول روم ته لاړه شي. هلته سی سی ټي وي کیمرې هم بند کړي چې څه ریکارډ پاتې نشي. څه وخت پس دا ښځه واپس راشي او په داسې انداز کې دوی سره خبرې شروع کړي لکه چې هر څه ټیک روان وي. په خبرو کې هغه خپل نوم کلاره وښایي او ووایي چې زه اوس د جیل نه راوتلی یم. په هغې باندې ډېر زیات قرض دی او د دې یو ماشومه لور هم ده چې د هغې ذمهواري هم په ما ده. د هغې په اواز کې درد او شکایت دواړه محسوسېدل. خو څه وخت پس بیا د هغې لهجه ناڅاپه بدله شي او دوی ته صفا ووایي چې که تاسو د دغه ځای نه ژوندي بهر کېدل غواړئ نو اول ماته د بینک کارډ کوډ وښایئ. جونه پوه شي چې دا زموږ مدد نه کوي، صرف د خپلې فایدې لپاره موږ بلیک میل کوي. جونه په غوسه شي او هغې ته ګډې وډې خبرې شروع کړي او د کوډ ورکولو نه انکار وکړي. کلاره چې دا واوري نو ډېره زیاته په غوسه شي او هغه فوراً د پول هیټینګ سیسټم بند کړي. په 100 منټو کې د پول اوبه نورې هم یخې شي. د بری غاښونه په تیزۍ سره په خوځېدو شي او بدن یې ډېر خراب په رپېدو شي. جونه پوه شي چې که دوی همدغسې ضد کوي نو بری به ژوندی پاتې نه شي. آخر کار هغه مجبوره شي او د بینک کارډ کوډ کلاره ته وښایي. کلاره دوی ته ووایي چې زه به اول پیسې وباسم او بیا به دلته راشم او د هغې نه پس به تاسو د دې ځای نه ژوندي وباسم. کلاره چې بینک ته لاړه شي نو وویني چې په ATM کارډ کې صرف $80 دي. دا لیدو سره ډېره سخته په غوسه شي او هغه دا وګڼي چې دوی ما سره دوکه کړې ده. هغه یو ځل بیا پول ته واپس راشي. دوی ته ووایي چې تاسو ما را دوکه راکړه او اوس به زه ستاسو هیڅ مدد ونه کړم. جونه هغې د پوهولو کوشش وکړي او ورته ووایي چې د بری ډایبیټیز بیماری ده او هغې ته فوراً د مدد ضرورت دی. که د هغې علاج ونه شي نو مړه به شي. خو کلاره د دوی دا خبرې یو بهانه وګڼي. د بری حالت نور هم ډېر زیات خراب شي. جونه په ډېرې غوسې سره کلاره هغه سوري ته راوغواړي. څنګه چې هغه لاندې راټیټه شي نو جونه په هغې حمله وکړي او زخمي یې کړي. درد او د غوسې نه کلاره فوراً د پول کلینیک سیسټم آن کړي. په 100 سکنډه کې تیز کلورین ګیس په ټول پول کې خور شي. بری باندې چکرې شروع شي. د بدن زور یې ختم شي او په اوبو کې لاندې په ټوبېدو شي. جونه هغه فوراً ونیسي او سوري ته یې نږدې کړي چې هغې ته لږه هوا میلاو شي. بره نه چې کلاره دا وویني نو هغه پوه شي چې بری بهانه نه بلکې په رښتیا بیماره ده. هغه ګبراو شي او کلینیک سیسټم بیا بند کړي. مګر د دې باوجود هم دوی د دغه ځای نه بهر نه وباسي. کلاره دوی ته ووایي چې که ژوندي پاتې کېدل غواړئ نو خپله د هیرې وله ګوتمه ماته راکئ. بری څه لمحه د هغې سره ضد وکړي خو هغه مجبوره وه او بله هیڅ لاره نه وه. آخر کار بیا کلاره ته ګوتمه ورکړي. کلاره سوچ وکړي چې که زه دا خرڅه کړم نو ماته ښې پیسې میراویدی شي. بیا هغه کنټرول روم ته لاړه شي او د پول کاور د کولاوېدو کوډ ووهي خو په سکرین باندې ایرر راشي ځکه چې د پول منیجر د اول نه کوډ بدل کړی و. کلاره
بره هم غبراو شي او سوچ وکړي چې که د مدد لپاره کار وکړم نو څنګه به وي، خو بیا هغې ته په یاد راشي چې ما خو دوی بلیک میل کړی وي او سی سی ټي وي کیمرې مې هم بند کړې وي او د دوی د بیګ نه مې پیسې هم غلا کړې وي. که پولیس راشي نو زه یو ځل بیا جیل ته تلی شم. د یارې نه هغه د خپلې فایدې سوچ شروع کړي او فیصله وکړي چې زه به داسې هیڅ نه کوم او بیا د هغه ځای نه لاړه شي. لاندې جونه چې دا وویني نو د هغې اخري امید هم ختم شي. بره کلاره د تګ نه پس هماغه خاموشي یو ځل بیا شروع شي. د برې سترګې په بندېدو شي او په ساه اخیستو کې به هم مشکلات وو. جونه پوه شي چې اوس وخت ډیر کم شوی دی، که اوس موږ څه ونه کړو نو برې به د انسولین نه بغیر مړه شي. د دوی سره صرف یوه لاره وه، د پل لاندې د اوسپنې جنګله. خو جونه ته په یاد راشي چې څه وخت مخکې د هغې ویښته لاندې په دې جنګله کې ګیر شوي وو. خطره غټه وه خو د هغې سره بله هیڅ لاره نه وه او بیا جونه لاندې غوټه شي. هغه په پوره طاقت سره د جنګلې اوچتولو کوشش وکړي خو جنګله د خپل ځای نه خوځېده. ساه یې په کمېدو شي او لاسونه به یې هم ښویېدل. هغه یو ځل بیا کوشش وکړي خو نتیجه هماغه وه. په دې دوران هغه نږدې د لمبېدو وردي وویني، په جلا پورې وتړي او په پوره طاقت سره یې وکاږي. د جنګلې میخونه په خوځېدو شي او اخر کار هغه کاچا شي. یو ځل بیا په پوره طاقت سره هغه وکاږي او جنګله د خپل ځای نه وباسي. بره یې راوړي او د فایبر کلاس کور په زوره ووهي. د هر گزار سره په کور کې کرښې شروع شي. هغه چې وروسته وګوري نو وویني چې برې بېهوشه شوې ده. جون فوراً هغې ته په خوله کې ساه ورکړي او په هوش کې راوستو کوشش وکړي. څه وخت پس برې په هوش کې راشي او جون یو ځل بیا د شیشې ماتول شروع کړي او بالاخر شیشه ماته شي او د وتو لاره جوړه شي. هغه برې ځان سره ونیسي او بهر یې راوباسي او په فرش یې سملی. د هغې د بیګ نه انسولین راوباسي او برې ته انجکشن ولګوي. څه وخت پس برې ساه اخیستل شروع کړي او د هغې سترګې په کولاوېدو شي. دواړه په مشکل سره د آرام ساه واخلي. جونه چې بره وګوري نو ویني چې کلاره د هغې مخې ته ودرېدلې ده او د هغې په لاس کې ټوپک و. کلاره ډېره زیاته یارېدلې وه او هغې دا ګڼل چې که دوی ژوندی پاتې شي نو پولیس ته به هر څه ووایي او زه به یو ځل بیا جیل ته لاړه شم. ټوپک لوډ کړي او دوی ته یې مخامخ کړي. جونه په یقین سره هغې ته ووایي چې موږ به پولیس ته هیڅ نه وایو، خو کلاره په دوی یقین نه کوو او د دوی طرف ته رانږدې شي. په دې وخت جونه ته د کلاره لور رایاده شي. هغې ته ووایي چې که تا موږ ووژلو نو ستا د لور به څه جوړېږي، هغه به د همیشه لپاره خپله مور وبیلي. دا خبره د کلاره په زړه ولګي. لاسونه یې په خوځېدو شي او ټوپک لاندې کړي. جونه فوراً په 911 باندې کار وکړي او د برې لپاره د علاج مدد وغواړي، خو هغه پولیس ته د کلاره نوم وانخلي. په دې باندې کلاره هم خپېمانه شي او دوی د هغه ګوتمه هم واپس کړي او بیا په خاموشۍ سره د هغه ځای نه لاړه شي. د دې نه پس مونږ برې په هسپتال کې وینو چې د هغې حالت اوس لږ بهتره شوي وو. جونه ډایمنډ رینګ هغې ته په لاس کړي. د برې په سترګو کې اوښکې راشي او بیا دواړه ډېر په مینه سره یو بل تر غاړه باسي. په دې ایموشنل سین سره دا فلم ختم شي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.